أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مانزه ترجمه منگا شروع کړی وا ثنا ویلې شوی وا تعوذ تسمیه سوره فاتحه سوره اخلاص تسبیحات د رکوع قوما بیا تسبیحات د سجدی بیا د غی نفس تشهد بیا درود شریف او بیا دعا داسې وکنه ځان به وس چې کوم دی دعا فرون ویلې شوی وا او درود شریف هم ختم شوی کوشش دا کوي ترجمه د منظم یاد کړه منځ ته ودرېږئ چې یو لفظ وای او تاسو هغه معنی ځان ته رامخې ته کوئ چې دې کې زه څه وایم لکه وګوره ایاک نعبد و ایاک نستعین الله خاص ستا عبادت کوم ایاک نخص بالعباده تا په عبادت کې خاص کوم و ایاک نستعین زړه نه راخې جواد الفاظ توجه ورته کوه سوچ فکر ورته کوه ښه ستا دا مونځ به بیا ډېر د خیر والا ګرځي که چېرې ته مونځ کې او غفلت کې نو الله فرمای سورہ معون کی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون هلاکت دې تبعی دا دغه مونځ کوونکو دپاره چې د خپل مونځ نه غافله دي مانځه ته ولاړ دی او سوچونو فکرونو دنیا کې اخته دی مانځه فکر غم ورسره نشته دی نو مونږه دعا ویلي وه دعاګانې احادیثو کې ډېرې راغلي دي خو چا د دې انتخاب کړی دی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار فدې انداز باندې وایي ښه زیات مرګري داسې وایي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هغه جملې لتا ترتیب ګډ وډ ورکو ترتیب سره دی ونه وایو چې په دې ترتیب سره وویلی شي نو دا بهترین انداز دی اللهم ربنا ای زمونږ ربه آتنا فی الدنیا راکی منته په دنیا کی حسنه خوشحالی یا وس د نیکی طاقت د نیکی یا خیسته بیبی را لراکا یا د مزو زندگی را لراکا
یا داسې زندگی راکا چې زه پکې ستا عبادت وکم. وفي الآخرت حسنه، او په آخرت کې مونږ له خوشحالیانې راکا. وقنا عذاب النار، او وساتې مونږ د عذاب د اور نه. دا ترتیب ډېر مزیدار دی. نو چې کله دې دا ووایو دې نه بعد به څه شی دی عبدالمنان استادو؟ سوچونو کې مده که نه یې خو سېږه دې خوا توجه کوي برحمان نه. چې کله وقنا عذاب النار وویلی شي اقرار خانه بیا څه شی دی؟ دوی قنوت دی. حبیب الرحمن لا څه شی دی؟ چې کله گوهر الرحمن بھائی چې کله وقنا عذاب النار سړی ووایي نو بیا څه عمل کوي مانځه کې؟ ایوه تکړه سړی ښه. نو چې کله دا خو مونږه ترتیب سره وایو چې کله اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار ویلی شو یې خو سېږه سوچونو کې مزه. نو بیا به سلام ګرځې قاعده باندې ناسې دا ګس خپه به سملې کوناټې به په دې باندې ږدي او دا بله ښۍ به نیغه ودرې. کوشش به کې چې دواړو دا فنجې قبلې طرف ته کې لاسونه به خپل مقدار ته پرېږدي، نه به سیده کې نه به بیخي داسې کې وخت خپل مقدار ته به دا ګوتې داسې پرېږدي چې که کولاو وي که بندې وي ته به پکې اختیار نه لري او په زنګنانو باندې به ښکته نه وراړې. او د دې قاعدې په دوران کې د سینې طرف ته به کوشش کې داسې به ګوري چې د الفاظ چې زه راخېجوم نو دا د زړه نه راخېجوم ګورې ښه. نو چې کله دعا دې وویله نو دعا نه بعد بیا ووایه السلام علیکم ورحمة الله بس وبرکاتو بگی شته نشته بگی تکنا سړی شته بگی عبدالمنانا شته بگی شته بگی نه تکنا کسانی دغه شانتي خو سیږي خیر الحمدلله دا صحیح ده کنه. نو السلام علیکم ورحمة الله د سلام جواب پکار دی. دا سلام ما تا چاته کو نادر لالا الله تکنا سړی ښه خانجي دا سلام چاته کو مونږه ریحان بھائی تکنا ریحان حبیب الرحمن لا چاہتے کو ہاں السلام علیکم پچا باندې شیب بھائی السلام مونږه چاته کو مانځي بس تکنا سړی ښه دا صحیح وي عبدالمنانا اقرار دا صحیح وي تکنا سړی هر انسان سره د دوو فرشتو نه واخله تر 160 فرشتو پورې دا ورسره چا سره 2 ورسره چا سره 4 چا سره 10 چا سره 20 او د کافرو د غټ کافر سره هغه سره ډېرې ورسره. ولې که دې کافر سره دا فرشتې نه دی مسلمانان به تس او نس کی د هغو سره هم رواني مخکې وروسته د حفاظت دپاره او ستا سره خو دي او 2 فرشتې چې هغه همیشه دپاره ناستي یمین او یسار ته دې ته څه شی وایي احسان بھائی دې 2 فرشتو ته ته مه وایه ما دې اورېده کرامن کاتبین سوره انفطار کې وایي دا ناستې دي په اوږه باندې عن الیمینی وعن الشمال قاعد ګس او ښی طرف ته دواړو ته ناستې دي ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید ستا د خولې نه یو لفظ وتی نه وي هغې ځان سره لیکلی نوټ کړی ښه دا نیکۍ لیکي او دا بدۍ لیکي. نو چې کله ته مانځه کې ناستې السلام علیکم ورحمة الله بیا امام صاحب وایي السلام علیکم ورحمة الله نو بیا ته سلام وګرځوه. صحیح ده چې کله جمع ته مخکې شوی یریږه مخه زیات خلک یو کس 2 پسې ولاړې چې جمع ته مخکې شي چې وروسته د رکو ته راکته چې د خلکو ته لږ نظر وکړي نو ژر او رپېدل پرې راشي. مه یریږه دین کار کې ښه په نرۍ سره وردانګه دین کار نه چېرته مه وروسته کېږه. صحیح ده نادر بھائی ښه په جذباتو کې ورځه هر ځای کې چې دین کار کې شرم چېرته مه کوه ښه عبدالمنانا چې
چې تا د څوک تقریر حواله کړي بیا دلته غلی ولاړې نه خټېټ تقریر کوه خټېټې خبرې کوه شرمېږه مه ښه کریم الله بھائی دا دین دی نو چې کله تا سلام وګرځو السلام علیکم ورحمت الله سلامتیا دی په تاسو باندې او رحمتونه د الله دی دې فرشتې ته نظر وکړه چې فرشتې تا ته وایم په تا دي د الله سلامتیا او بیا چې په دې سب کې کومه خلک دی نو په تاسو ټولو باندې او بیا دې بل طرف ته دې فرشتې ته او بیا دې ټولو خلقو ته امام صاحب به هم دا سوچ کوي ښه هسې نه اوس کریم الله زما خوا ته ناست دی یاره دسه زما ورانه ده نه ده ته پکې نه یم او د نورو ټول ته یم نه السلام علیکم ورحمت الله ټولو ته ښه ټولو ته دا دعا ده سلام څه شی دی دعا ده دعا الله فخفل سلام دی الله ته څوک سلام نه کوي غنا در بھائی ما بل رسول السلام علیک ایها النبی الله نبی علیہ السلام ته سلام کوي د ما پیغمبره پتا دی سلامي ډالۍ د نبی علیہ السلام ولا درې ډالۍ ولې دي الله ولا د خپل طرف نم ډالۍ ورکوي نبی علیہ السلام وعلیکم سلام نو هغه السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین نو سلام دی وګرځاو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله سلام دی وګرځاو د مونږ نوته سلام ګرځول دا سنت عمل دی ښه په دې کې یو مسله واوره رکعت د نه تللی دی زیات خلک سوچونو کې اړم دي د منان په عبدالمنان په شانتي نو چې سلام رکعت د نه تللی دی او سلام دی وګرځاو اوس به څه کې تر څو پورې چې تا خبرې نه دي کړي او سینه دي د قبلې نه اړولې نه ده دا ریاض شو نو एकदम پاسه غفل رکعت بیرته راګرځوه نو سلام دی وګرځاو سلام نه بعد دې پورې مونځ ختم شو اوس آخری منز حدیث مبارک کی راضی آخری منز تاسو پاگی کی دعا ځان له جوړه کې دعا پکې وایي حدیثونه چې کم ثابت دي ما خوستنی منز کی ویترو کې چې کومه دعا په دریم رکعت آخری سر څنګه تکبیر تحریمه کې الله اکبر وای نو دغه شانتي صورت دی چې وایو نو هغه نه پس با لاسونه فرته کې وګونو لبوي سي الله اکبر او بیا با اللهم انا نستعینک یا حدیث کې نور دعاګانې هم راغلي دي فازیات مرګري څوک روزه کې چې ختم کیږي چې کله دا دریم رکعت پانه شي پورته الله اکبر پته پدې باندې ورکې نه چې رکوع ته لاړو بس لاړو بیا مرا پاسه وازینی سړی اړلم یغه تلې او دا په پته ورکې نه نو چې کله تا دعای قنوت وایو دعای قنوت به داسې وایي الله اکبر به پاکي کې ډېرې دعاګانې حدیثونه ثابت دي خو چا د دې انتخاب کړی دا مونږ چې کوم وایو اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک زید مرغری ونؤمن بک غلط وایي ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثني عليك الخير بیا اللهم انا نستعينك یا الله مونږه مدد غواړو ستانا ونستغفرك او بخنه غواړو ستانا الله نه مدد غواړه چرته غیر الله ته आवाज ونه کی هر څه چې غواړي د یو الله نه غواړه قارون مبلغ ویډیو موسی علیہ السلام ته وی یا موسی اغیسنی موسی د ما مدد وکا هغه ډیر خپه کړو نو هغه ورله دعا نه غواړي ځمکې نه بیرته نه راخلاصوي ځمکې اختیار الله دله ورکړی الله ورته فرمایي که د یو ظلم ما ته ویلي وی چې یا الله اغیسنی نو ما دا بچ کاو نو ګوره هر وخت کې هر ځای کې په هر حالات کې یو الله نه غواړه نو مانځه کې مونږ وایو اللهم انا نستعینک یا الله مونږه مدد غواړو ستانه سورې فاتحه کې ویلو کنه و ایاک نستعین نو دلته وی اللهم انا نستعینک الله مونږه مدد غواړو ستانه یوسف علیه السلام چې کله هغه ویوړو کوی ته ورواچاو راغی یعقوب علیه السلام وی والله المستعان علی ما تصفون الله مددگار دې زسنه شم کوله نو الله مستعان دې بنده نشي ښه
اللهم انا نستعينك یا الله مدد غواړو ستانا ونستغفرك او بخنه غواړو ستانا ګناهګار یو گناہونا بمونگ تا معاف کے ونستغفرک او بخن غوارستانا ونؤمنو بکا او مونگا یقین کو فتا باندی ونؤمنو بکا ایمان روڑو فتا باندی یقین کو فتا باندی ایمان خو مونگا روڑے دے ایمانم خو روڑے دے کنانو دا مانا کو کی دیر خمانا دا اللہ مونگا پتا باندی یقین کو زمونگا عقیدہ پتا باندی دا بس دیکھا بیا السلام علیکم ورحمت اللہ سلامتی دی پتا سو باندی اور رحمتنا دا اللہ اللہم انا نستعینوکا یا اللہ مونگا مدد غوارستانا ونستغفروکا او بخن غوارستانا یعنی معاف کول د گناہونو غواړستانا چې ته زموږ گناہونه معاف کام ونؤمنو بکا موږ یقین ساتو فتا باندې صلی الله